تازه بیا پاکستان څنګه سپین سترګي وکړه، څنګه د طالبانو پروا نه لري، بیا یې ولې الوتکې راغلي دي، آیا بمبار یې کړی دی که نه؟ دا ټول تازه موضوعات په همدې ویډیو کې وګورئ. د ننګرهار او کونړ ولایتونو څخه ځایي خلکو خبر ورکړی دی چې د تېرې شنبې په ورځ د ننګرهار په ګوشتي کامې او د کونړ ولایت په خاص کونړ او سرکاڼو ولسوالیو کې د پاکستان جیټ الوتکې لیدل شوي دي. یا د سرچینو شنې غوښتل نومونه یاد شي. په خپلو خبرو کې وویل چې دغو جیټ الوتکو د سیمې خلک اندېښمن کړي او د ویرې احساس د خلکو ترمنځ پیدا شوی دی. دا ځل د پاکستان هدف ننګرهار او بیا هم کونړ ولایتونه وو چې د ننګرهار پر ګوشتي او خاص کونړ او سرکاڼو ولسوالیو کې ګرځېدلې وي. خو دا چې دغه الوتکو کوم برید کړی دی او که نه دی کړی په دې اړه معلومات نشته. ملا یعقوب صاحب ته دې وویل شي چې دا د پاکستان سپین سترګي، بیا تکرار ته به یې څه وکړي که اوس هم ملي مصلحت دی. د طالبانو د دفاع نومول شوی وزیر ملا یعقوب مجاهد په خپلو څرګندونو کې وویل تېر ځل پاکستان د افغانستان پر خاوره بریدونه وکړل نو د ملي مصلحت له امله پاتې شو او هر څه یې وزغمل. خو بل ځل به د بیا تکرار په صورت کې پاکستان ته وښیي چې له سیرسو پخیږي. اوس تازه د رسنیو د راپورونو په اساس پاکستان یو ځل بیا په ډیره سپین سترګۍ د پاکستان او کونړ ولایتونو باندې د جیټ الوتکو څو پروازونه کړي دي او طالبانو ته یې ښودلي دي چې پروا یې نه لري. یو شمېر افغانان او د نظر خاوندان وایي چې که د ملیتوب دعوه کوي طالبان باید تر دې مهمو ملي مسایلو ته لومړیتوب ورکړي او هیڅکله د پاکستان ته د ملي مصلحت له ځابې نه ګوري. پاکستان په خپلو وروستیو بریدونو کې چې په خوست او کونړ ولایتونو کې ترسره کړل سلګونه عام افغانان چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل وو شهیدان او ژوبل کړل. طالبانو په هماغه دستي اعلامیه خپره کړه او دا یوازې تېروتنه وبلله. عام افغانان وایي په داسې مسایلو کې هیڅ ملي مصلحت ته اړتیا نشته. کوم هیواد چې تېری کوي باید دستي همدغسې ځواب ورکړل شي او پاکستان ته خو باید بیخي سا ورنه کړل شي. پاکستان د تاریخ په اوږدو کې کله چې دلته لاسپوڅي حکومتونه واکمن شوي په بې شرمه توګه یې د افغانستان پر حریم تېری کړی او خپلې شومې موخې یې لټولې دي. ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. دا هم تازه خبر و چې بیا پاکستان الوتکې افغانستان ته راغلي دي. تاسو په دغه اړه ملا یعقوب ته څه ویل لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو ته خدای پامان.